السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، هیله امید لرم چې راته روغ او جوړ به وئ او تل مو د صحت کلي په تن وي. په نننۍ ویډیو کې به درته وښیم څنګه کولی شئ په یو ریپورټ باندې د فیسبوک آیډي د تل لپاره ورختمه کړئ. دغه طریقه د هغه کسانو لپاره ده کله چې د تاسو د یو چا په نوم آیډي جوړه شوې وي یا د تاسو د نوم څخه غلطه استفاده کوي یا داسې آیډي وي چې ستاسو د پلار، کورنۍ، یو شخص یا هر چا څخه په نوم آیډي جوړه شوې وي هغه د غلطه استفاده کوي. نو دغه یو ریپورټ په واسطه تاسو کولی شئ دغه د فیسبوک اکاونټ آیډي د تل لپاره ورختمه کړئ. نو دې لپاره دا ویډیو تر پایه وګورئ، سکیپ کوئ مه، تر پایه وګورئ څه ډول چې موږ طریقه درته ښایو. دا طریقه په همدې طریقه تاسو مخته بوځئ. نو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب د سبسکرایب بټن ووهئ، د سبسکرایب په څنګ کې د بیل بټن ووهئ، په آل باندې کلیک وکړئ. نو راځم چې ویډیو تاسو ته وښیم. لومړی به راشئ خپل فیسبوک اکاونټ ته به راشئ، فیسبوک به خلاص کړئ. کله چې فیسبوک ته تاسو راغلی خپل فیسبوک به خلاص کړئ، هغه آیډي به سرچ کې ولیکئ کومه چې تاسو غواړئ له منځه یوسئ. مثلا زه غواړم چې دغه آیډي له منځه یوسم. کله چې دا آیډي تاسو له منځه وړئ، دې لپاره به تاسو کوم ډول خپله طریقه پر مخ بوځئ. اول به تاسو یوه لیکنه وکړئ، زه لیکنه تاسو ته په ډسکریپشن کې درکوم، له هغه ځای به تاسو ډاونلوډ کړئ. دا لیکنه به تاسو وکړئ. کله چې دا لیکل تاسو وکړل، دا لیکنه دا به تاسو زه په ډسکریپشن کې درکوم، نو دا به تاسو ټول ولیکئ او دا به ځان سره وساتئ. بیا به راشئ کوم اکاونټ چې تاسو غواړئ هغه به تاسو سرچ کړئ. مثلا زه دغه فیسبوک اکاونټ پیک اکاونټ دا له منځه وړم. دلته به راشئ، په دې درې نقطو باندې به کلیک وکړئ، په مور باندې به کلیک وکړئ. بیا به د اولنۍ پینډ سپورټ او ریپورټ پروفایل باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ، بیا به تاسو راشئ پیک اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې پیک اکاونټ باندې کلیک وکړئ، بیا به لاندې راشئ په سینډ باندې به کلیک وکړئ. انتظار به شئ. د انتظار څخه وروسته به تاسو راشئ ریپورټ پروفایل باندې به کلیک وکړئ. کله چې دا ریپورټ پروفایل باندې کلیک وکړئ، انتظار بیا وباسئ. دلته بیا یو بل دا ټیک مارک، دا چیک باکس به ولګوئ. کله مو چې دا ولګوه، لاندې بیا راشئ په دې ریپورټ باندې به کلیک وکړئ. انتظار به شئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړه، بیا به دغه آیډي ریپورټ شي. کومه لیکنه به تاسو کړې وه هغه به راواخلئ. بیا به راشئ نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې نیکسټ باندې کلیک وکړه، دلته به راشئ په ډن باندې به کلیک وکړئ. د ډن څخه وروسته دلته کار خلاص شو. اوس کار پاتې دی. بیا به دلته کلیک وکړئ په د مور باندې، یعنې په دې نقطو باندې بیا کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړه، دلته به راشئ کاپي لینک ټو پروفایل دا به راواخلئ. کله مو چې دا راواخسته، دې ځای به خارج شئ او دلته به راشئ د پاس درې کرښو د کیلو باندې به کلیک وکړئ. دلته مو چې کلیک وکړه، لاندې به راشئ او دلته به راشئ هیلپ سپورټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې هیلپ سپورټ باندې کلیک وکړه، بیا به راشئ ریپورټ پرابلم ته د باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ ریپورټ پرابلم، انتظار به شئ. نو دلته به بیا تاسو ګورئ، بیا چې پیدا کوئ، دلته به راشئ لاندې پروفایل به وګورئ. پروفایل باندې به کلیک وکړئ او دلته هغه لیکنه چې کومه تاسو ته مو وښوده به کاپي کړئ. دا لیکنه چې تاسو به دا کاپي کړئ. کومه دا لیکنه دا به لومړی تاسو سلیکټ آل کړئ، دا به کاپي کړئ. ډسکریپشن کې درکوم. دلته به یې چی کړئ پیسټ کړئ. ته به ګوته ونیسئ، پیسټ بټن به ووهئ. د لیکل ټول کاپي شول. بیا به راشئ هغه کوم پروفایل آیډي چې وه هغه لینک به هم دلته پیسټ کړئ. دلته به ګوته ونیسئ، دلته به د درې نقطو باندې کلیپ بورډ باندې، ځکه ما هم دې څخه هم کاپي اخیستې وه، دا لینک به هم دلته تاسو چی کړئ پیسټ کړئ. کله مو چې دا پیسټ کړ، بیا به راشئ د پاس سینډ باندې به کلیک وکړئ. سکرین شاټ به ختم کړئ. کله چې سینډ باندې ختم کلیک وکړه، نو وروسته موږ ته د فیسبوک سپورټ انباکس څخه بیا میسیج د فیسبوک لخوا راځي. دا باندې به کلیک وکړئ.
موږ ته دا میسج راکړه چې یو دا 2 منټه مخکې دا ریپورټ شو. کله چې دا ریپورټ شي کله آیډي له منځه لاړه شي بیا ته هم میسج درکوي. نو دا طریقه هم تاسو ته در وښودله. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ. که چیرې کومه نورې پوښتنې هم لرئ کومنټ وکړئ د نورو ویډیوګانو لپاره، او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.